زما د خو زمانه خبر نه دی حدیث مکه والله قرآن دی بس رانه راکوي نه شي نو خو پکې دومره زور وي نو راځي شي بس مړه یاره تاسو یو د تره زامن یې په ځان کې اتفاق راولي دا تاسو څه کوئ خبره یې ټیک ته پټواري صاحب و ته قدم یادې او دا د کور په دې پټي کې ګرځه دا څنګه ضرورت کو دا زما په جایداد کې قدم کېښودو دا ستا جایداد نه زما جایداد دی کښېنه په دې څنګه دا ستا ته خو ما د خدای نه په اسمان غوښتې خو خدای پاک په ځمکه راکړې بغله کې دلې درکړم ته ګوتې راوړه ګوتې زه ماتې کړمه من پرې مې د ګریوان والله قرآن ژوندی ته لږه سړه وخوره دواړه تره زامن راغلي یې او دا روغه په دې پیو کې او دا کیسه ختمه کړې پټواري صاحب نن به یا په دې ځمکه کې زه دې خښوم یا به ما خښي نن به پته لګي په میدان پوه شوې بیا راځه چې نن پته په میدان ولګي نن د دې تورمخې زور نه ګورو د خپلو مټو زور ګورو دا ولې ته ته څه کې اوس په دې وژلو پرې چې وې وجم یو پرې تا پرېښوده مانه پرېږده بس څنګه پرېږدمه د ما د ځمکه قبضه کړې ځمکه ځمکه صرف د ستا نه زما په کې هم حق دی پرېږده بس هغه ستا حق و زما حق پرېږدو بیا دا د حق واخله پرې مې ده ورته نه روغ صغیري دا خو تا ډېر بد وکړو بد وکړو هلک له خو د ټوله زندګي ختمه کړه دا راته وینو ما خو درته وې خو ته پوه یې نه وې زما په چالاکۍ باندې څنګه منې او که نه منې دواړه وروڼه مې په خپله کې اخته کړو او په خپله باندې مې مړه کړو او ځمکه ماته پاتې شوه ماته خیر پټواري صاحب په خیر پټواري صاحب دواړه وروڼه مې په یو بل کې اخته کړو په خپله باندې مې مړه کړو اوس ته مې دې له راغوښتې تا ته پته چې ته مې څه له راغوښتې نه که نه وایه دې خبرې له مې خاص راغوښتې چې ته دا ټوله ځمکه زما په نوم کړې پوه شوې دا ځمکه زما په نوم کا په دې کې زه نن نفس نه خپله دیره جوړوم شکر دی چې دواړه مردار شو سړیه صحیح ده اوس که نه